ملګرو ډېر دغه څه وخه داسې اکسیجن پکې کم و او خوله هم پکې ډېره زیاته راځي. دومره جګ نه و چې سړی واپس ښکته وي، خو بیا هم خوله ډېره وه د دې چې هر دلیل کېدای شي اکسیجن کم و. خو جالبه ځای و، ډېر جالبه ځای و. دغلته دې ځای پورې به هغه وخت کې اوبه راتلې او دا ځای چې دی دغلته کښتۍ به ودرېده، داسې ښکاري هم داسې لکه کښتۍ دپاره دا ځای جوړ شوی. نو دغلته به یې کښتۍ ودروله. دې ځای کې به البته هغه ټایم کې اوبه وي. امکان دې ولري چې دغه ټول دغه تیږې چې دي دا ټولې دی په همدې کښتیو کې راوړي دې ځای پورې. دا هم د کښتیو دپاره ځای و، هلته به یې کښتیګانې ودرولې وي. دا یې بل دغه دی، دا همدلته د احرام چې دی دننه پکې لاره ده، نو دا خلک پکې ناستې دي، دکې په ولاړه باندې تګ نه کېږي، ډېر ټیټ دی. ستا خو به دې بندېږي نه که ستا ډېر بېروبار دی. دغه دی ناست یم، ښه لاره نشته دی، خلک ډېر دي او دا ځای ډېر ټیټ دی. نو په ناسته باندې روان یو دلته. تقریبا درې منزله یا څلور منزله لاندې راکوز شو، نور هم همداسې لاندې روان یو او په ناسته باندې روان یو. دا دی منګه ناست یو او خلک راخیږي چې د وزې فکر کوم بیا به زموږ نوبت راځي. دا لاندې چمبر دی، دې ته راکوز شو، ښه زینې داسې وړاندې داسې شوي دي. ګور نوره لاره هم شته که نه همدا ځای دی، نور خو ځای نه شته که نه. ښه همدغه ځای دی، دا چمبر دی چې زه دا نه پوهېږم، دغه چمبر دی. ګور هغه ځینه دا خلک راکوزېږي ځینو باندې. هغلته یو بل ځای شته دی، هغه ما ولګې شوی دی، خو دغه چمبر دی، خپله دا چمبر دی. حتما دلته به مې یو ممي و هغې لرې کړې، ځکه ممیانې دلته ټولې وړي دي بره، دغه ته یې وړي دي، دا یو زیمو ته یې وړي دي. دا ځای چې دی همدا پیرامډونو کې یو پیرامډ چې دی یا حرم، هغې کې موږ لاندې راکوز شو، تقریبا داسې شپږ اووه منزله لاندې راکوز شوي یو او ډېره تنګه لاره ده. ګوره هغه خلک راکوزېږي پرې،
ډېره تنګه لاره ده، هغې باندې راوځي دلته لاندې راځي، خو بیا هم دې ځای کې اکسیجن شته دی. د حیرانتیا خبره دا ده چې د اکسیجن د کوم ځای نه راځي. کېدای شي کومه لاره دې ځای کې پرېښي دلته، نو د اکسیجن اوس هم دې ځای ته راځي. دا یې داسې جوړ کړي دي چې دا سر به دې ټیټ وي او خېجې به کوزېږي به سر نه شي اوچتولی. Yeah, good. Yeah.